څېړونکي وایي ښکاري د ټي ټي پي او پاکستان مذاکراتي عمل ځنډېدلی دی. له قانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان پرون ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځ سره د شوې نښتې ذمهواري ماني. په دغه نښته کې د پاکستان د پوځ په وینا یو پوځي افسر یا کپټان په ګډون 15 عسکر وژل شوي وو. ټي ټي پي د پاکستان حکومت او پوځ د خبرو ختمېدو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو څېړونکي وایي دا اوسني بریدونه څرګندوي چې تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستان د حکومت د خبرو پروسه ځنډېدلې او ټي ټي پي په حکومت د فشار زیاتولو دپاره په بیا بریدونو ته دوام ورکړي. د پاکستان پوځ د دوشنبې په ورځ ویلي وو امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې د وسلوالو خلاف د استخباراتي معلوماتو په بنیاد عملیات کول چې وسلوالو پرې ډزې شروع کړې او د ډزو په تبادله کې 15 عسکر او 4 وسلوال ووژل شول. خو د تحریک طالبان ویاند محمد خرسني دعوا کړې چې په نښته کې 15 پاکستاني پوځیان چې پکې کپټان شامل دی وژلي او 4 ژوبل کړي دي. ټي ټي پي په نښته کې د خپلو 2 وسلوالو وژل هم تایید کړي دي. په شمالي وزیرستان کې د پوځ او ټي ټي پي ترمنځ دا تازه نښته په داسې حال کې شوې چې د حکومت سره د خبرو پر مهال ټي ټي پي د مۍ میاشتې نه بلې اعلامیې پورې ډزبندي ویلې وه. د شمالي وزیرستان سره تړاو لرونکی خبریال نصیر داوړ وایي د حکومت او د تحریک طالبان ترمنځ په 3 نقطو خبرې ولاړې دي. قدرمنو سنو له ملتیا مو مننه.